یو ځل یو بادشاه او د بادشاه وزیر چرته په سفر باندې رواني نو دوی په لاره کې یو مزدور ولیدو چې دغه مزدور به خښته راواغشته او بره چې بې ګزار کا نو د محل دریم چت ته بې ور رسوله بغیر د څه مشقت نه بس داسې بې ګزار کا او ډایرکټ به په هوا کې د محل دریم چت ته ور ورسېده بادشاه چې کله دا مزدور صحیح کو په زړه کې وي چې دی دومره طاقتمند دی چې دریم چت ته بغیر د مشقت خښته رسوي د وزیر ته آواز ورکو دی بادشاه چې وزیره دی مزدور کې دونه طاقت دی چې دی دریم چت ته په لاس باندې خښته ور رسوي هغه وزیر ورته عجیبه جواب ورکو بادشاه سلامت که د جان اجازت مې وي درته به ووایم چې دی کې وجه څه ده وایي ووایه وایي ده کې طاقت هم شته دی خو طاقت سره سره ده کې یو بله وجه هم شته دی وایي څه وجه ده پکې بادشاه ته نه تپوس وکړو دغه وزیر ورته وویلې معلومیږي چې دی که نه د کور طرف نه دته څه پریشاني نشته دی دته د خپلې ښځې طرف نه څه ټینشن څه پریشاني نشته دی دی د کور نه ډېر زیات خوشحاله دی بادشاه د وزیر په خبرې باندې ډېر زیات حیران شو چې دې سره د کور سویمه ده د ښځې د تعلق د خوشحالۍ او ښه تعلق دې سره سویمه ده بادشاه وایي ټیک شوه معلومات پوکو بادشاه دی وزیر ته وویلې وایي د کور تفتیش وکړه چې کور کې د څنګه حالات تېرېږي د ښځې سره څنګه تعلقات او حالات دي وزیر چې کله معلومات وکړو یا څوک یې ولېږله نو څه ګوري چې د دغه مزدور کور کې څنګه حالات دي چې څنګه مزدور چوټي شي که نه د ماښام په ټایم کې به د کار نه چوټي شوه د ښځه چې وه د دې مزدور هغه ماښام په ټایم کې به د انتظار کولو چې دی به څنګه کور ته راورسېدو مخکې نه به ورته بالټې ډک کړو د اوبو نه به ورته بالټې ډک کړو او دته وی چې ته ولامبه رالی کار نه رالی کنده شوی به لامبا د لامبا دپاره به ورته مخکې نه اوبه ایښې وي او چې کله غسل وغیره به وکړو مخې سره به ورته کپړې صفا کپړې به ورته ایښې وي او کپړې چې به څنګه بدله کړي د مخکې نه به ورته ښکلې روټۍ تیاره وه روټۍ تلکارۍ کې به ډېر زیات احتیاط کولو مالګه هر څه به پکې برابر اچول چې په دې مزدور باندې به ښه لګېدل او رابلو دغه خوراک به وکړو روټۍ به وخوره ډېر زیات خوشحال به شو زړه به د خوشحالۍ نه ډک شو وزیر چې کله د دې حالاتو جان پہچان وکړو دا ورته معلوم شول بادشاه ته چې دا ورسول چې داسې حالات دي په کور کې بادشاه حیران شو وزیر ته وویلې چې لږ معلومات نور کول غواړم وایي ته وایي داسې چل وکړه دی چې د ښځې سره دا کوم ښایسته تعلقات دي وایي داسې په چل والا خراب که دا تعلقات او بیا زه د طاقت ته ګورم چې دی په داسې ګزار سره دا خښته دریم چت ته رسولی شي که نه بس وزیر څه په ذریعې سره د دې ښځې ته خبر ور رسولو ورته وویلې چې ستا د دې خاوند نورو زنانو سره تعلقات دي نورو جنکو سره تعلقات دي دی ورته څه په چل ور رسولو بس چې څنګه دی کې دا مزدور کور ته را داخل شو ماښام په ټایم کې د کار نه چوټي شوه چې وی کتل بالټې ورته ډک نه دی پروت بالټې تش تور پروت دی اوبې ورته نه دي ایښې بس دی خپلې ښځې ته وایي دا زه څه وینم تا ولې ماته نن ډک بالټې د اوبو نه دي ایښې نور کله خو چې به رالم بالټې به د اوبو نه مخکې نه ډک پروت و نن دی راته اوبه نه دي ایښې ولې خفې رانه که څه چل دی بس دا خپله ښځه ورسره دی کې په جنګ شي ورته وایي تا سره زه دونه ښه سلوک ساتم زه ستا دونه زیات خیال ساتم دونه زیات خدمت دی کوم تا سره محبت ساتمه نو ته وایي ولې وایي نورو زنانو سره تعلقات ساتي ته ولې نورو جنکو سره تعلقات ساتي ما ته خو چا ویلي دي چې نورو جنکو سره تعلقات ساتي بس دا ورته ډېر زیات وویلې قسمونه یې ورته وخوړل چې زما نورو جنکو سره تعلقات نشته دی صرف تا سره مې تعلقات دي تا نه علاوه بله جنۍ پېژنم هم د سره نه دا ورته ډېر عرض وویې خو هغې نه منل جنکۍ خو چې یو ځل بس څوک په خبرې باندې دوکه کړي هغه بیا دوکه وي هغې نه منل بس یوه سره جنګ جګړې شروع شوې سړی ډېر زیات پریشانه غمګین او خوشحالي په خفګان سره بدله شوه څو ورځې تېرې شوې دې کې څو ورځې بعد دا وزیر د بادشاه ته وایي راځه وایي بیا په سفر باندې سو او هغه مزدور چې و د هغه نن حالات معلومه و چې خښته نن کم منزل ته رسوي لومبی خو به دریم چت ته رسوله چې نن کم منزل ته رسي راځه نن حالات ګورو چې څنګه بادشاه تیار شو په سفر باندې چې بادشاه او وزیر روان شول چې وی کتل هغه مزدور ته مخکې خښتو کې لګیا دی خو نن څه ګوري چې دریم چت ته رسول خښته خو ډېره لرې خبره ده نن یو چت ته چې خښته رسوي یو چت ته لومبني چت ته
هم ډیر په مشکل باندې رسي کله خخته لومبني چته ورسیږي او کله چې ورولیا بیا واپس را پروزي ورونه رسي کله ورسیږي چته کله واپس را پروزي یو لومبني چته هم د رسولنن طاقت پګنن ختم دی د خفقان د وجنه بادشاہ ویش چو هو دا خو عقیده چې دغه خو طاقت شته دی مو هو سره پکې دا دونه زیات طاقت چې اولو دریم چته چې خخت رسول دا د دې د وجه نه چې لومبه وسره خپل خزه تعلقات خو لومبه دې د خپل خزه نه خوشاله او خزه د دنه خوشاله او زکه د کې ډیر زیات طاقت د پزله کې خوشالي او خخت په اسانتیا سره رسوله نن چې پزله کې خفقان دی خزه سره تعلقات نشته دی خزه ته خپه د جنگ جګړې دي نن نشي رسوله نو زموږ عزتمندو په واقع کې زمون د پاره دا عبرت دی چې د انسان ټوله خوشحالي چې راځي انسان طاقت چې نه ختمېږي بیټه مچ بوډا کېږي نه دا به حاله کېږي چې انسان سره د خپل کور والا خسته تعلقات دي د خپل کور والا سره دی په خوشحالۍ سره زندگی تیری بیا به بیټه مو بوډاګان کېږي نه اکثر ملګری اس ام اس کوي کنه وای زمونږ وخت سپین شو وای بیٹه ما زمونږ وخت سپین شو وجود کې طاقت ختم شو ټول بیماران وجه صد زمې عزتمندو دې سره د خپل کور طرف نه پریشانې زیات دي نو زمې عزتمندو برای کرم خوریانو ته مې دا درخواست دی چې خپل خاوندانو ته پریشانی مو ورسوي خپل خاوندانو سره مینه او محبت والا ژوندۍ تیروي وړي خبره خپل خاوندانو ته مکوي بیا خاص کر مسافر ته مکوي مسافر ته د کور د پریشانی م بیانوي هغه غریبانان بیا غلط سکول شیخ مسافری سو کېوزي مسافری سو بلزي مسافری سو بلزي مسافری خپل کور والا ته پریشانی بیان کی چې کور کې داسې پریشانی ده داسې پریشانی بسل دا غي بیا په مسافرۍ کې سکول خو نشي صرف خپل خفقان کوي نو دا ټول غم غي په خپل ځل باندې بیا تیري نو برای کرم خويندو ته مې دا درخواست دی چې وړي خبرې خپل خاوندانو ته مکوي خاص کر مسافرو ته بیا مکوي او وسره سالو ته مې هم دا درخواست دی چې ګوره تاسو هم په خپل زنانو باندې په خپل خزو باندې ظلمونه مکوي هغه ته هم عزت ورکړي هغه ته هم د قدر په نظر باندې ګوري ای باندې تاسو ظلم مکوي دا نه چې هغې څه حقوق نشته د هغې هم په خاوندانو باندې ډېر زیات حقوق دي چې څنګه د سړي په خپلو ښځو باندې حقوق دي دغه شان د زنانو په خپلو خاوندانو باندې هم حقوق شته دی دا دونه ظلم پې چې خلک کوي د دې به نه الله تعالی تپوس کوي چې تا ولې خپلې ښځې سره ظلم کړی د زموږ عزتمندو او عجیبه خبره واورئ د میدان محشر پر ورځ باندې الله تعالی چې کله حساب کتاب کوي بنده سره نو عملونو لحاظ سره به الله تعالی لومبی تپوس د مانځه کوي که نه چې ستا مونځ څنګه او مونځ د څنګه طریقې سره کړو دا تپوس پکېږي او معاملاتو لحاظ سره الله تعالی به بنده سره لومبی د خپلې ښځې باره کې چې د څه تعلق ساتلي د دې تپوس پته نه کوي چې تا خپلې ښځې سره څنګه تعلق ساتلی و آیا هغې ته د خوشحالي ور رسولي وه آیا هغې ته د چین سکون آرام ور رسولي و که هغې ته د پریشاني ور رسولي وه که په هغې باندې د ظلم کړو نو زما عزتمندو برای کرم که زنانه وي او که سړي وي ښځه او خاوند دواړه د خپلو منځ کې د مینه محبت والا تعلقات ساتي جنگ جګړې دې نه کوي جنگ جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي زما عزتمندو سړي بېټی مې وخته سپینېږي که خاوند په ښځې باندې ظلم کوي هغې غریبې بېټی مې وخته سپین شي نو چې کله د مینې او محبت یو فضا آن وي که نه یو فضا شروع وي د دواړو ترمنځه بیا نه ښځه بې وخته بوډۍ کېږي نه خاوند بیا بې وخته بوډا کېږي نه ښځه بې وخته بیمارېږي او نه سړی بې وخته بیمارېږي زما عزتمندو خو چې کله د مینې او محبت فضا نه وي بیا بې وخته سړی هم بوډا شي بې وخته زنانه هم بوډۍ شي او قسمه قسم بیمارۍ ورته بیا لګي نو برای کرم دا درخواست مې درته چې خپل منځ کې مینه او محبت والا فضا قایمه کوي د جنگ جګړې نفرتونو والا فضا ختمه کوي دنیا به الله تعالی ستاسو لپاره جنت وګرځي ټیک شو الله رب العزت مو خوشاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله پامان